تیر شوی آیات کې الله تبارک وتعالى د فاسقینو درې علامات اخودل او د اوی چې بعضی آیاتونو باندې فاسقان کافران کیږي او د هغوی د تاوان او د خسران او د نقصان ذکر موکو. ورپسې الله تبارک وتعالى په دې آیات کې د خپل وحدانیت او د قدرت چې ډیر واضح دي او هر ذی عقل لپاره دي چې وی مني د هغې بیان کوي او بل تعجب خلکو ته وړاندې کوي چې تعجب د دې خلکو نه دی چې څوک الله نه مني. ځکه د الله تبارک وتعالى د الوهیت او د معبودیت د وحدانیت او د قدرت وضاحتونه او دلایل واضح دي هر چا ته معلوم دي بیا دی دا نه مني. ګوره چې یو شیز واضح او معلومي او یو کس دعوام د دې کې چې زه عقلمند یم او پوه یم او هوښیار یم او بیا مغه څیز وي نه دا داسې نه دی نو تا هغه ته وایې که نه چې ګوره ته خو ښه پوهې ته څنګه دې نه انکار کوې ته څنګه دې نه انکار کوې. اوس که یو ناپوهه کس انکار یې کو نو بیا هم یو خبره ونه ته دې څنګه انکار کوې نو دې ته وایي استفهام د تعجب یعنی سوال کول د تعجب په طور باندې چې د الله د وحدانیت دلایل په هر څه کې موجود دي. او مخکې هلته هم وي چې الله واحد لا شریک ذات دی. قرآن عظیم الشان کې نورو ځایونو کې الله فرمایي که دې نه تپوس وکړي چې تاسو چا پیدا کړي نو دوی وایي چې الله پیدا کړي او بیا هم ورسره بوتان شریکان کوي. نو دلته الله فرمایي کیف تکفرون څنګه تاسو انکار کوئ کافران کېږئ بالله الله باندې یعنی د الله نه وکنتم حال دا دی چې وی تاسو امواتا مړه فاحیاکم نو ژوندي کړی الله تاسو ثم یمیتکم بیا به مړه کي ثم یحییکم بیا به ژوندي کي ثم الیه ترجعون بیا به هغه ته تاسو واپس کولی شئ. دا واپسي به دې دپاره چې پوښتنه تپوس حساب کتاب راشي. نو ګوره وی کیف تکفرون څنګه کافران کېږي دا پوښتنه نه ده پوښتنې ته عربی کې استفهام وي ځکه الله ته خو پته ده چې دي کافران دي خو دا تعجب دي دپاره کوي چې تاسو استفهام په معنا د تعجب کې دي چې تاسو څنګه انکار د الله نه کوئ حالانکې دومره واضح دلیل د الله د وحدانیت موجود دي او هغه دا دي چې تاسو مړه وئ یعنی د سره وئ نه معدوم وئ. لکه سورة دهر کې الله فرمایي که نه هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا په تحقیق سره راغلی او په انسان باندې راغلی داسې ټیم چې دی داسې یو څیز نو چې څوک یاد کړي د سره ونه ګوره چې یو څیز د سره وینه نو هغې ته مرګ ویلی شي. لکه اوس دا مرګ د هر شي جدا جدا وي که نه دا بوټي او اونې چې کوم دي اونې او بوټي د دې مرګ دا دی چې دا اوچ شي نو دې ته دا مړه شي د دې مرګ اوچېدل. قرآن عظیم الشان کې الله تعالی دغسې ویلي چې هو الذي یحیی الارض بعد موتها الله هغه ذات دی چې ځمکه پس د مرګ نه ژوندی کوي یعنی پس د وچولو نه. نو کوم چې شینکي بوټي دي چې هغه اوچ شي نو دا د هغه دپاره مرګ دی ځکه هغه د نشونما چې ورته وایي چې زیاتیږي او غټیږي د هغې نه دا بند شي بس نو دا د هغې مرګ دی. دغه رنګې چې کوم حیوانات دي او هغې احساس کولی شي په خپله احساس ولګه محسوسوي سویني او تکلیف محسوسوي یخني ګرمي محسوسوي د هغوی چې دغه احساس ختم شي نو بس دا د هغې مرګ دی. او د انسان چې عقل او عمل ختم شي دا د ده مرګ دی. نو د هر چا مرګ جدا جدا قسم دی که نه. نو اوس د انسان چې کوم دیم کې د سره ونه دغې ته الله مرګ ویلی دی ځکه مرګ سره هم سړی نیش کېږي که نه نیش شي ورسره یعنې معدوم شي او انسان د مخکې نه معدوم و د اوبو په شکل کې نو د سره ونه نو بیا الله تعالی ژوندی که. نو ګوره الله فرمایي صرف په دې ټکي کې تاسو ته غټ دلیل پروت دی ته نه وي د سره وینه او الله را پیدا کړ
نو چې دغه رنګې بیا مړ شي نو بیا به دې را پیدا کړي. دا خو داسې یو دلیل دی چې کافر او مسلمان هر یو ته ښکاره دي. ځکه کافر هم نو و بیا پیدا شوی دی، مسلمان هم نو و بیا پیدا شوی دی. نو دې کې اوس دلیل موجود. نو اوس ته به وایې چې صحیح ده دا خو کافر مني چې مونږ نو او بیا را پیدا شو، خو دا خو نه مني چې بیا مړه شو نو بیا به را ژوندي کېږو. دا خو نه مني. نو څنګه ورته الله فرمایي چې تاسو څنګه کفر کوئ او تاسو نه وی والله را ژوندي کړی او بیا به مړه کړي او بیا به هم را ژوندي کړي. نو دا بیا مرګ خو هم دی مني خو بیا را ژوندي کېدل خو نه مني. نو جواب دا دی چې د دوی دا بیا را ژوندي کېدلو دومره واضحه دلایلو چې عقلمن له د هغې نه انکار گنجایش نو. نو الله تعالی دغه واضحه دلایل وګرځول په منزله د علم د دې کې، یعنې چې دوی دا مني چې او ځکه چې دا مني چې زه د سره ومنه او بیا را پیدا کړم، نو بیا چې ته کله وي او په ځمکه کې دفن شي نو که خاورې شي نو اجزا خو دې موجود دي که نه. نو چې کله دې د سره یو جزونه والله را پیدا کولی شي نو چې اجزا دې موجود نو بیا خو دې خود را پیدا کولی شي. نو دا د هغې واضحه دلیل شو. ځکه حدیث شریف کې راځي نبی علیه السلام مبارک فرمایي چې انسان که ټول هم خاورې شي خو دا د ملا تیر نه دی، د ملا تیر ریډ کې هډې ورته وایي که نه، د دې په لاندې ویښ کې یو معمولي غوندې یو د ذرې برابر یو څیز دی چې هغې کې د انسان ټول شکل او صورت پروت دی او غالبا د ډي ان اے دا ټیسټ چې کوم دی دا هم دغې نه کېږي. تاسو که خیال کړي هغه اوس خو الله دې نور نه راولي چې دماکې به وشوې نو هغې به هغه خاکه جاري کړه که نه خلکو به وایي دا خاکه دې کوم ځای نه جاري کړي. نو اصل کې دا د ډي ان اے ټیسټ نه دې خاکه وباسي. دا داسې یو څیز دی چې په دې کې د انسان ټول وجود پروت دی چې د سترګې څنګه دی او د غوږ څنګه دی او د سر څنګه دی او دې څومره اوږد دی او څومره لنډ دی او څومره پلن دی دا په دې کې پروت دی. خو الله ته داسې معلوم دی لکه زه ته بیخي ختم شو نو هغه څیز الله ساتلی د دې مثال د میموري کارډ دی. لکه تا د کلونو ریکارډ په میموري کارډ کې ږدلي نو چې کولاوي کو نو د ماشوموالي هغه دغه هم درته ښکاري. نو د دې دغه مثال دی چې دغه د دې لا د تیر لاندې یو خاص ځای دی دې کې الله تبارک وتعالی د انسان د ټول وجود هغه صورت او ویډیو چې ورته وی اپرته وي. نو نبی علیه السلام فرمایي چې انسان ټول هم خاورې شي او دقه ځای نه خاورې کړي ځکه د ذرې برابر دی. خاورو سره خاورې شوي ښکاري خاورې خو په خاورو کې پروتي پکې. نو الله ته خو معلومي که نه. نو نبی علیه السلام فرمایي د دې نه به الله انسان بیا پیدا کوي. اوس چې کله اسرافیل علیه السلام شپېلې ووایي او کم خلک ژوندي او دا مړه شي نو بیا به 40 کاله د بلې شپېلې او د دې شپېلې په منځ کې 40 کاله. دې 40 کالو کې ګوره دا څومره زرګونو کاله تیر شوي دي او خلک خاورو سره خاورې شوي دي او د چا نه عمارتونه جوړ شوي دي او چا نه څه او چا نه څه، خو هغه ذره خو هر ځای کې موجوده ده. نو ګوره د الله داسې عظیم قدرت دی چې کله دا اسرافیل علیه السلام رومبی شپېلې ووایي او دا خلک مړه شي نو دا کم چې خاورې شوي دي نو الله به بارانو کې دغه دوران کې او دا باران به د خاص قسمه اوبو باران وي. نو دې نه به څنګه چې باران په یو ځمکه وشي په اوچه ځمکه او هغې کې ګایه او شینکي را زرغون شي دغه رنګې چې کم خلک خاورې شوي وي نو هغه ذره خو موجوده ده که ما چې تاسو پوه کړی نو هغه باران څاڅکي چې هغې ته رسیږي نو د ده وجود به داسې پکې را زرغونېږي لکه څنګه چې د باران نه پس د ځمکې نه شین بوټي را زرغون شي داسې تر و تازه به دغه شي. او باقي د قبر عذاب نو خو که دې ذره ذره شوي هم الله ورکوي که الله ورکولی شي ځکه ذرات خو موجود دي خاورو سره که خاورې مې د وجود ذرې خو موجودې که نه. لکه اوس ګوره زموږ ستاسو وس خو دا دی که یو کس 1500 ټوټې کې نو بیا ته دله نور سزا نشي ورکولی بلکې زیات نه زیات که ته مړم کې د مړ ناخوا که دې سمه مې بیا نشي ورکولی. خو د الله دا قدرت دی چې د ده وجود په لکونو ذرو کې تقسیم شو دنیا کې خور شي څه یو ځای کې څه حصه سمندر ته لاړه شي او څه ځنګل کې د ځناورو خېټه کې او څه هوا کې والوځي خو هرې ذرې ته الله عذاب ورکولی شي او هرې ذرې ته الله ثواب هم ورکولی شي بدله نعمت د قبر کې که نه. نو غرض مې دا و
چې کله انسان د سره ونه نو الله را پیدا کړ د داسې یو څیز نه را پیدا کړ چې عقل د سره مني نه چې دی نه څنګه را پیدا کېږي او بیا چې کله دی خوري شي نو د ملا د تیر لاندې چې کوم وړوکې ذره د هغه نه خوري کېږي ما درته وی حدیث کې راغلي د هغې نه بیا د انسان هغه ټول دغه د الله په قدرت نو الله تعالی داسې نه کوي د هغه داسې قدرت نه دی چورې راواله او ویډیو ګوره چې سترګې وله څنګه جوړې کړم او پوزه وله څنګه جوړه کړم خو کن فیکون یعنی کن پیدا شه فیکون پیدا شي بس الله تعالی هغه ذرې ته حکم کوي پیدا شه بس هغې نه انسان راځي او ظاهري سبب یې هغه باران کوم چې ما ته وی حدیث شریف کې راځي چې باران وشي دغه طریقې باندې به د انسانان ټول په ټول څومره چې خورې شوي وي او څه د کبانو د وجود حصه ګرځېدلي څه د درندګانو څه واقع الوتي او لکه هندوانې چې وسوځي او بیا ایره کوي او اوبو کې چې کوم دي لو کي دا ټول الله تبارک وتعالی به دغسې دوباره را پیدا کړي نو دا واضحه خبره ده او د دې عقلي دلیل هم دغه دی لکه تا ته یو کس ووایي چې پس د مرګه ژوند شته د دې څه دلیل دی چې یو کافر نو کافر خود قرآن حدیث نه مني که ته ورته چې قرآن کې راغلی حدیث کې راغلی وایي زه خو ستا قرآن به نه منم ما ته عقلي دلیل وایي عقلي دلیل دا دی چې تا ولوي ابو وینا نو دا ته څنګه را پیدا شو مسله را پیدا کړي او که هغه وایي چې نه زه خو مور پلار را پیدا کړی مې نه دا خو ظاهري سبب دی په دغه همدغه مور او پلاري خو چې الله پکې اثر پیدا نه کړي نو بچی یې کېږي نه کېږي د ټولې دنیا ډاکټرانو علاجونو او دمګرې او تعویذګرو پسې وګرځي کم ته چې الله تعالی وغواړي ورکي ورته ګني داسې پاتې شي اوس همغه انسانان دي همغه څیز دی همغه طریقې کار دی او اولاد نه کېږي خو چې کله الله وغواړي نو بس وشي اولاد نو ګوره دا اثر خو پکې الله پیدا کوي که نو چې الله پیدا کوي ظاهري سبب دی نو تا ولوی به وي نو بیا څنګه را پیدا شوي دغسې به بیا هم نشي او بیا به الله را پیدا کړي بس وایي که تا کې عقل په دې یو ټکي سوچ وکړه نو الله تعالی دلته دا ډېر ښه دلیل ویلی دی عقلي چې تاسو نوې ما را پیدا کړې نو دغه رنګې به بیا هم مړه کړم بیا به هم را ژوندي کړم چې نوې را پیدا م کړې دنیا به به مړه کړم قبر کې او بیا به هم د قیامت په ورځ باندې ژوندي کړم بیا به هغه ته را ګرځېږي نو ګوره چې الله ته واپس کېږي نو الله به بیا هغه حساب کتاب دی او د قیامت د ورځې څومره تفصیلات دي پل صراط او جنت جهنم او میزان کې چې کله اعمال وزن کېږي او پوښتنه او تپوس کېږي دا ټول تفصیلات بیا د دې لاندې داخل شو چې ثم الیه ترجعون کیف تکفرون څنګه کافران کېږئ تاسو څنګه انکار کوئ بالله الله تبارک وتعالی سلام وکنتم او حال دا دی چې وای تاسو امواتا مړه یعنی معدوم وې نشوې فاحیاکم نو ژوندي کړې تاسو ثم یمیتکم بیا بمړه کی ثم یحییکم بیا بم ژوندي کیا ثم الیه بیا به د هغه په طرف باندې ترجعون تاسو واپس کولی شئ او یا د دې یو بل تفسیر هم دی چې وکنتم امواتا دا وی مسلمانانو تک دا خطاب راشي نو بیا به تفسیر دا شي چې وکنتم امواتا ای مسلمانانو تاسو په جهل کې مړه نه خبره وې د الله نه نو فاحیاکم الله تعالی ژوندي کړې په ایمان وروړلو سره او په خپل وحدانیت باندې په تاسو باندې منلو سره ژوندي کړې ثم یمیتکم بیا هم حقیقت کې مړه کی قبر ته بلاړ شي ثم یحییکم بیا هم ژوندي کی اوس ته وایي چې قبر ته لاړ شي دلته هم سوال او جوابي تپوس پوښتنه نو که تپوس پوښتنې هم ورته خلک مړ وایي ځکه چې که مړ ورته چا وینه او منینه نو بیا به خخه څنګه خو د هغې هغه داسې ژوند دی چې د دنیا د ژوند په شان نه دی بیا څنګه نه دی دنیا کې خلک خوراک څښاک کوي ضرورت وي نور هغه ضروریات بیا هلته نه وي هغه ژوند بدل دی د قبر دا ژوند څه دی خو دومره ژوند دی چې انسان پې پوهېږي د دې په وجه باندې موږ ته شریعت دا حکم کړی چې قبرستان ته لاړ شي نو سلام باچې نو چې سلامت چې خو هغې سلام اوري جواب در کولی شي که نه نو پوهېږي د ژوندو بیا دا دومره ډېرې خاورې پې پرتې وي دا دومره ګټې پې پرتې وي او زموږ دا قبرونه دې باندې څومره ډېرې ګټې وي زموږ یو مېلمه د لرې ځای نه به راته نو هغه ما ته وي ستاسو دې قبرستان ته چې زه راورسم وي زما دې مړو ته پړه تیارې شي چې دومره ډېرې ګټې مې پرېږدلي دي دي خو به سمه ساعته کوي مې هغه کې ساده کم ځای چې تګه به شي وي ناسې تاسو پرې ډېرې ګټې ږدلي دي
دې باندې بدله کې خاورې شګې اچول پکاري نو خبره خو دغه ټیک خو دارې علاقې خپل رواج او طریقې نو ګوره دنیا کې اوس سوچ وکړه چې د دیوال نه اخواته ولاړې او دې خوازه ولاړې نو نه زه تا وینم او نه ته ما ویني دنیا کې دا طریقه چې سترګو ته دې پرده راله څه به درته نه ښکاري ټیک شوه او دلته بیا دام ده چې که ته مانه تپوس وکړو زما غوږونه کار کوي اورم او واورېدل نو جواب به در کوم یا به اورم جواب به در کوم اوس چې مړ شي نو چې مړ شي د هغه سترګې پټي خو نبي علیه السلام فرمایي چې مړی هغه قسم پیژني چې څوک یې اوړي څوک وله غسل ورکوي څوک یې قبر ته کوزوي دا ټول پیژني حالانکې سترګې پټي پوه شوې دغه رنګې چې قبر کې کوز شي نو څومره ډېرې خاورې پې ته واچې او حدیث شریف کې راځي که چېرې ته دنیا کې پیژندلې نه او سلام پې واچې او ورشي نو پیژني دي او د سلام جواب هم درکوي دومره ډېرې خاورې هم پرتې دي منځ کې او وینې دي نو ګوره هغه جون بدل دی د دې نه جون دی خو هغه دنیا هغه بل جون دی داسې نه دی خبره پوه شوې خو جون شته د قبر جون ده شته لکه که د قبر جون ونه منې نو بیا د قبر عذاب به هم نه مني او چې د قبر د عذاب نه منکر شي نو د قرآن او حدیث نه منکر شي ایمان دی لاړ سره مسلمان پاتې نه شوي ځکه چې کاڼي له خو څوک عذاب نه ورکوي چې هغه په عذاب پوهېږي نه عذاب خو به کس له ورکوي چې یا پوهېږي چې نه پوهېږي نو بیا به څه عذاب یا په حدیث شریف کې چې راځي چې سوال جواب کې کامیاب شي نو ورته وایي چې د جنت لباس او د جنت بسترې او د جنت د طرف ورته یو کړکۍ کلاو کې چې هوا ورته راځي نو دا چا دپاره چې هغه خو پوهېږي که نه اوس که هغه کې داسې یو قسم جون نی نو بیا د دې څه فایده شوه هېڅ فایده بیا نشته نو دې وجې نه په قبر کې چې کوم مټي د هغې کې یو قسم جون دی خو د دنیا د جون شان نه بیا دا مرتبې پورې وي نو چې انبیا کرام دي د هغې د قبر جون بیا ډېر مضبوطي ډېر بیا مضبوطي لکه د دنیا باندې هم اثر وي بیا چې کوم الله ته څومره خلک نږدې وي او دنیا کې ځان امانت ساتلی وي نو هغومره د هغه ژوند هم بیا قوي وي مضبوطي خو د دنیا د ژوند په شان ني ځکه دلته حکم مکمل بدل شي دلته چې کوم ضروریات بیا هلته نه وي دلته چې کومې پردې دي هغه بیا هلته نه وي اوس ګوره روح سره ته نشي ملاوېدی او حدیث شریف کې راځي چې دا مړی وشي نو دی وي د دا چې کله دا کس نیک وي او د دا روح وم اسمان نه بره مقام علیین ته یوړلی شي نو هلته ورسره نور د ارواح د مسلمانانو چې مخکې دنه وفات شوي ورسره میلو شي باقاعده تپوس پوښتنه دې کوي او د داسې ملګرو باره کې او د رشته دارو باره کې هم دې تپوس کوي چې هغه تې مخکې وفات شوي او دې دنیا کې ژوندي پاتې شوي نو بعضې خو پکې داسې چې بدعمله بدکردار یي او د هغې هغه عملنامه سجین ته تلي الله دې وساتي دغې نه نو هغې دې تپوس کوي چې هغه فلان کې څه شوه خو هلته دې ژوندی دی او که نه راغی نو هغه دې ورته وایي دا کوم چې نوی ورغلي چې د هغه خو ډېر وخت شوی دی چې وفات شوی دی نو هغې خو دلته نه دی راغلی ویزا به تلي سجین ته نو هلته چې دومره به یې یو بل سره خبرې کوي باقاعده ارواح اوس ته روح ویني نه خبرې ورسره کولی شي نه نو د هغه یو جدا ژوند دی څنګه چې د پیدایش نه مخکې ژوند ستا د پیدایش نه وړاندې چې کوم اته نهه میاشتې ژوند دی هغه څنګه جدا دی او دې سره مناسبت نه خوري دغه رنګې دا ژوند د هغې نه جدا دی او د قبر ژوند دې نه جدا دی خو ژوند دی پویه پکې وي اورېدل هم پکې وي او لیدل هم پکې وي نو دا خبره شوه ښه کیف تکفرون څنګه کافران کېږئ تاسو انکار کوئ بالله الله تبارک وتعالی باندې یعنې د الله نه وکنتم او حال دا دی چې وی تاسو امواتن مړه فاحیاکم نو ژوندي کړئ تاسو الله تبارک وتعالی ثم یمیتکم بیا به مړه کړي ثم یحییکم بیا به هم ژوندي کړي ثم الیه ترجعون بیا به د هغه په طرف باندې واپس کولی شئ تاسو صدق الله العظیم